خنو خوبونه دی په ویښه لیده خنو خوبونه دی په ویښه لیده خنو تعبیر یې په ودو کې ګورې خنو خوبونه دی په ویښه لیده خنو تعبیر یې په ودو کې ګورې تنو په ما کې خپل سکون لټوي تنو لالونه په هیرو کې ګورې تنو په ما کې خپل سکون لټوي تنو لالونه په هیرو کې ګورې او ننو بیخي به راته نه راګورې ننو بیخي به راته نه راګورې ننو بیخي به راته پښو کې ګورې ضرور شیرینو رنګ چې زما او ستا نه هیره وه جانانه لاره وه زما او ستا نه هیره وه جانانه لاره وه د ځمکې نه سپوږمۍ ته تر اسمانه لاره وه او هوا مسخر شوې د یو تخت دپاره نه وه هوا مسخر شوې د یو تخت دپاره نه وه لوی سیند ته دي د لوی بدل سبحانه لاره وه ما وی که ته بارانه له اسمانه راورېږي ما وی که ته بارانه له اسمانه راورېږي بارانه در په سر شومه بارانه لاره وه ما وی که ته بارانه له اسمانه راورېږي او بارانه در په سر شومه بارانه لاره وه اسیره زه سم در غاړه وتی وم ته سم را غاړه نه شوې زه سم در غاړه وتی وم ته سم را غاړه نه شوې د زړه نه خو به زړه ته مسلمانه لاره وه زه سم در غاړه وتی وم ته سم را غاړه نه شوې او د زړه نه خو به زړه ته مسلمانه لاره وه یو نظم وایم چې رښتیا تاسو نه اورېدلی چې ما وی لمر مې په لاسو کې رانیولی او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې دغه غر مې د بې تیغه سورې کړې او د سیند سینه مې ساه سره څیرلې ما وی لمر مې په لاسو کې رانیولې او سپوږمۍ مې په سلګو تندر نیولې دغه غر مې د بې تیغه سورې کړې او د سیند سینه مې ساه سره څیرلې تا ویل څنګه ما ویل یاره اجازه یې را سره د جادوګر یم زه پوهه په منتر یم تا وی او الله صحیح ده یاره دا خو درسه منم ما وی مرګ او ژوند دا خو دا ماده توانایي دغه رڼا او داسې ایسته پسې لاړم تا ویل چا وی ما ویل پوهې تا ویل نه مړه چټیات وی دا والله که درسه منم ما وی مرګ او ژوند دا خو دا ماده توانایي دغه رڼا او داسې ایسته پسې لاړم تا ویل چا وی ما ویل پوهې تا ویل نه مړه چټیات وی دا والله که درسه منم ما وی ښه ګله صحیح شوه ته دې یک سوري ته کښېنې د چنار د ونې لاندې د جانان د زلفو تار کې دردانې کتار کتار که څه جادو منتر په کار که لمر به راوړي په لاسو کې اور به پورې په اوبو کې دغه غر باندې ما وی ښه ګله صحیح شوه ته دې یک سوري ته کښېنې د چنار د ونې لاندې د جانان د زلفو تار کې دردانې کتار کتار که څه جادو منتر په کار کا لمر به راوړي په لاسو کې اور به پورې په اوبو کې دغه غر باندې چوپ وکړه نو سپوږمۍ به په سلګو کې زه به لاړ شم مدرسې ته د پوهانو جمګټې ته د حکمت د کتابونو د قدرت له آیاتونو به څه پوهه رڼا راوړم د دې پوهې په رڼا کې به دې بر آسمان ته ګورم د مخلوق نه تر خالقه به څه لاره را پیدا کړم دغه لاره به رڼا کړم د تیرې اوږده به واخم د ژوند شپې به پې سبا یو نظم بل چې د حکمت ډکه خبره د صاحب دا منم خو منیروال صاحب د حکمت ډکه خبره د صاحب دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ سر مې په خلاص نشو د حکمت ډکه خبره د صاحب دا منم خو دومره ګرانه د جناب چې هیڅ سر مې په خلاص نشو دا علمونه کتابونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بل ها وخت غواړي جانانه منه دا حجرې او جوماتونه مدرسې او مکتبونه ښوونځي پوهنتونونه دا حجرې او جوماتونه دا سازونه دا وازونه دا اوږده باسونه بل ها وخت غواړي جانانه زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هېڅ وخت را سره نشته چې زه دې کیسې ته غوږ شم اوږدې کیسې ته غوږ شم زه د وخت په زولنو کې داسې ګیر یم چې ګرانه هېڅ وخت را سره نشته چې زه دې کیسې ته غوږ شم اوږدې کیسې ته غوږ شم د یوسف د حسن زار د زلیخې کیسې ته غوږ شم ما ته لنډه لنډه وایه نن په منډه منډه وایه غونډې غونډه غونډه وایه لکه ها پر بنډه وایه چې رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده خدای اختیار شیطان له ورکو په دنیا خبره څه ده د ادم په خاریه کې د هوا خبره څه ده د پیریانو په ولقه کې د باچا خبره څه ده ته د تخت په اړه څه وې په هوا خبره څه ده ما په لنډه لنډه پوکه ما په منډه منډه پوکه رښتیا خبره څه ده او صفا خبره څه ده دا چې موږ په یو بل وژنو یاره دا خبره څه ده د الله خبره څه ده د ملا خبره